په خیرونه په باجوړ کې د یو سټوډنټ ګناه او ګډه یعنی یو سټوډنټ دی هغه په کالج کې ګډ شوی دی ډانس یې کړی دی 15 سکند او هغه په سوشل میډیا په ټیک ټاک فیسبوک باندې وایرل شوی دی دغه د باجوړ د خلکو نه د دیر د خلکو نه او د سیمې د خلکو نه چا چې دغه ویډیو کتلی ده نو د 90% خلکو نه هر غم هر خادي رکړی ده د حقونو حق تلفي بیروزګاری د ښځو برخې انساني حقونه انساني هغه نور اوچت اقدار چې کوم دي روزانه په حساب چې په دیر کې په سواد کې باجوړ کې مومندو کې او رګزو کې وزیرستان کې څومره خلک یو بل وجني یا د بل د لاسه وجلې کېږي دغه ټول غمونه واړه دي او د دې یو طالب علم چې د فرست ایئر سیکنډ ایئر طالب علم به د غډا د یو شل دیر شو سکندو د یو هندستاني غانې سره او دا په تاریخ کې پاول ځل په باجوړ کې چا یو هندستاني غانه ولګوله یا واورېدا نه په باجوړ کې ریډیو په خوا په 90s کې په 80s کې د اردو د هندستاني غانې راخ کې غږېدې په نه کې سټ چاوري دي نه ټي وی ګان چا لګولې دي نه دا چا د هندستان فلمونه کتلې دي په هر فلم کې 15 غاني هغه په باجوړ کې بدیر کې په بر دیر کې په کوستان کې هیڅ چا نه دي کتلې پړومبي جلدی الکه دا غلط کارو کو نو دا قابل مذمت دی او بل خبره دا چې په باجوړ کې بلکې اړو څوک سندره پیژني نه په دیر کې اړو چا سندره اوریدلې نه ده او ګډ شوی هیڅ کم نه دی اتن یا د اتنم د مغرب نه راغلی دی دا ګډام د مغرب نه راغلی دا د خوشحالي کول چې کم دي کنه موږ له پکار دي چې هر وخت د غم یعنی د زیان یو د غیر پکې دا تاثیر را پکې د نقصان یو تاثیر را پکې موږ هر وخت چړغونی موږ هر وخت وځاړو موږ باید ونه خاندو موږ ټول قوم وځاړو خوشحالي حرام ده خوشحالي کډا سندره بیخینا په باجوړ کې الګ ګډ شو ټول قام په مصیبت کې ده ټول قام په عذاب کې ده یک قانون دا غډا وخت دی او د نور خلکو ته هم چې کوم خلک ورپسې لګیا دي نو د خپل حقوقو د لپاره کله تاسو دومره شدت اختیار کړی دی د خپل نور واغ لوی لوی ستونزې چې بیروزګاریان دي په وطن کې د خلک تعلیم نه لري دي دغه یو الګ ته په کالج کې ګډ شوی دی نو په کالج کې ټول خلک ګډیږي خو د ویډیو رااله یا د ویډیو ریکارډینګ کړی دی نو یو سیس آفلاین جرم نه دی یا دومره لوی جرم نه دی نو آنلاین بیا دومره ولی جرم دی زه اوس دا یو 10 منټه مخکې یو 15 منټه یو چترالي سندره واغه ماشومان په ګډي ګډي خبره ور اسانه کډا کوي زه شکر دی ګډ شوم سره برابر او هغه ملګری د ویډیو نه کړ شو هغه ماشوم یا سټوډنټ نه پویدو غنی ما د خپل موبایل لاس کې ورکړو چې ویډیو هم وکړي چې کزه مستی کیو ما غړېدل می غوښته نو دا کوم لوی ستونزه نه ده او ژوند کول دي نو بس انسان دی الک دی سټوډنټ دی کالج کې او زه د 15 کالو الکم خاطر زه ګډ شوم دا دنیا خو نه ورانیږي بم مشرانو خادیان هم کړی دي دا سنی نغاری دا سيزونه کېدل او دا سړومبه ځل نه دی چې په هندستاني غانه باندې خلک ډبینګ کوي خو بس الک دی لکه ځان برابر کړی دی ډریسینګ فټینګ یې ښه کړی دی او چشمه مشمه لګولې دي او مطلب دا چې ډېر شوخ او شنګ غوندي الک دی نو الکوالی د شوخ او شنګ او د دې سيزونو نوم دی الکوالی سبق به هم کیږي عبادتونه به هم کیږي خبرې به هم کیږي او دام د ژوند یو برخه د بنده وخاندي خوشاله شي زه خپل باندې موسیقي خوښومه سندرې خوښومه ګډاګانې خوښومه خنداګانې خوښومه د جړا خپل وخی د خندا خپل وخی باید انسان د انسان په فطرت باندې پاتې شي دا به د ټول نه خي نو په باجوړ کې دغه طالب علم چې کوم دی دا معاف کوي او داغه دا ګډا چې کوم دا نو دا ریلی اپریشیبل دا مطلب دا چې داغه د وجود هغه زیرو بم او داغه د سندرې سره هغه حرکات سکنات چې کوم دي هغه ډیر زیات تولا او ډیر زیات بیلنس او ډیر زیات ارټیسټیک دي لکه ریلی ارټیسټیک ډیر زیات هغه چې د موسیقۍ نه زیات دغه وجود موسیقي پیدا کوي نو دا ډیره خوندوره خبره ده او ځان یې ښه برابر کړی دی نو خیر دی سټوډنټ دی اوس کالج کې څو وکیل کاسټل کې دی نور باجوړ کې په دیر کې په تیمرګره کې په سواد کې نور د انټرټینمنټ څه ذریعہ نشته چې خلک لاړ شي ګیټ ټوګیدر وي او څوک پکې انټرټین کړي او خوشاله شي وخاندي اتڼي وکړي ګډاګانې وکړي خو دا فیسبوک او ټیک ټاک او دې شیزونو ځوانانو ته لږې موقع ورکړي دي که څه چې اعتدال په هر څه کې پکار دی میان روي په هر څه کې پکار د ځان د زده کړو نه ویستل ځان دومره مطلب په سوشل میډیا کې اړمول چې بیخي د بیزتۍ غوندې تاثر جوړ شي یا د وخت د قتلولو تاثر جوړ شي د دې هر سړی خلاف دی خو دا چې سم پیډس اف ډانس نو دا کوم لوی ایشو نه ده بلکې دا د خوشحالۍ خبره ده وی شوډ اپریشیټ ون
موږ له دغسې خلک چې کوم دی نو دغسې یو کس که را پیدا کېږي نو هغه یې اپریشیټ کول پکار دي. تاسو ما له وخت راکړل لکه دغه هلک لم چې وخت ورکړی زما له طرفه تمز اپ، زما له طرف ته تمز اپ یعنی ستاینه او خلکو ته لږ د خدای په خاطر او رسول په خاطر لږ برداشت کوئ که خامخا ستاسو احتجاجي موډ وي نو بیا د لوی لوی مظالمو او د حقونو د تلف کېدو خلاف غږ پورته کوي، نه چې د دغه ماشوم او طالب علم خلاف. کورم ودان.